تازه او بد خبر. د ملي دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد په ګډون د حج څخه د راغلو طالب چارواکو باندې د داعش ډلې سخت بریدونه. طالبانو رسما خبر ورکړ چې د مولوي محمد یعقوب مجاهد په ګډون د حج څخه د راغلو لوړپوړو طالب مشرانو باندې داعش ډلې سخت بریدونه پلان کړي. دا چې داعش ډله ولې پر حجانو بریدونه کوي، طالبانو یې په اړه څه ویلي، بشپړ حال را سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. د کورنیو چارو وزارت وایي داعش غواړي له حج څخه پر راغلو چارواکو سخت بریدونه وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ولایتونو امنیه قمندانانو ته خبر ورکړی چې د داعش ډلې له لورې له حج څخه پر راغلیو دولتي مامورینو، وزیرانو او والیانو د حملې خطر ته پام ولري. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د ولایتونو امنیه قمندانانو ته په استولي مکتوب کې ویلي چې داعش غواړي د طالبانو پر هغو چارواکو بریدونه وکړي چې تازه د حج له سفره راستانه سوي دي. په دغه مکتوب کې لیکل سوي د هیواد 34 ولایاتو د امنیې محترمو قمندانانو ته د جرمونو په وړاندې د مبارزې او کشف لوی ریاست د څېړنې او ارزونې لوی مدیریت 6306 ګڼي. د لاسته راغلو استخباراتي دقیقو معلوماتو په اساس داعشي خوارج پلان لري چې د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د اسلامي امارت پر مسؤلینو، وزیرانو، والی صاحبانو، رئیسانو او نورو ملکي او نظامی مسؤلینو باندې چې سږ کال د حج مبارکې فریضې د ادا کولو لپاره تللي وو د بیرته راستنېدو په صورت کې د مبارکۍ په مراسمو کې له تراکم او ازدحام څخه په استفادې سره د مراجعینو او میلمنې له پوښښ نه په استفادې سره د دوی په کورونو او دفترونو باندې انتحاري او بمي بریدونه ترسره کړي. پورتنۍ اطلاع تاسو ته د قانوني او اړینو کړنو په موخه درولېږل سو. د خپلو کړنو وروستي معلومات له موږ سره شریک کړئ. د کورنیو چارو وزارت په مکتوب کې چې د پلان او اپراسیون لوی رئیس ملا عبدالباري سیف الله لاسلیک کړی ډېر جزئیات نسته. د سږ کال د حج مراسمو ته د دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد په ګډون ګڼ شمېر طالب مشران تللي وو. په وروستیو کې د داعش ډلې تمرکز د طالبانو چارواکو ته دی. دې ډلې د طالبانو د حکومت د بدخشان مرستیال والي د بلخ والي او څو قمندانان شهیدان کړل. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبري مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې. د الله په امان.